الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفا. معززو درنو ورونو یورور غوښتنه کړې ده چې که میرمن د خاوند څخه غوښتنه وکړي چې زما سره د شا په طرف کې کوروالي و جما وکړه، نو دا په شریعت کې څنګه ده چې د دویمې لارې د ښځې سره کوروالي و جما وکړي، فقط و فقط یو ځل یې وکړي او میرمنه هم په راضي وي د هغې غوښتنه وي. محترم وروره، ستاسو په جواب کې به ووایم چې د شا په طرف کې کوروالي و جما کول دا ناجایزه او ناروا کړنه ده، حرام کار دی. هغه که د ښځې په رضا باندې وي او که د ښځې په بې رضا باندې وي، که یو ځل وي، که دوه ځله وي او که ډېر ځله وي، حرام وي. هغه ته په یو ځل سره یا د یو چا په خواهش سره حلال و جایز نسي ویل کېدلی. که یو ځل کېږي، که دوه ځله کېږي، که د یوه په رضا کېږي، که د دوو په رضا کېږي، چې کوم شی حرام وي هغه به دغسې پر حرامتیا باندې پاتې وي. دا کبیره ګناه ده، باید مسلمان د دې څخه ځان وساتي او ټینګه توبه وباسي او د دې حرام کار فکر لا په زړه کې ونه کړي او د حرام کار سره جوړ لا نه کړي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په ډیرو احادیثو کې فرمایلی دي. په مسند احمد کې حدیث شریف راځي په جلد 8 صفحه 341 کې. ابي هريره رضی الله تعالی عنه وایي چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: لا ينظر الله عز وجل الى رجل جامع امرأته في دبرها. الله تعالی و هغه انسان ته ګوري لانه، هغه انسان ته نظر نه کوي چې هغه سړی د خپلې میرمنې سره د شا په طرف کې جما او کوروالي وکړي. دا کار حرام دی، که د خپلې میرمنې سره وي، که د پردې د بل چا هلکه سره وي، خو مطلق د شا په طرف کې دا کاروایی حرامه ده. او دا شان په مسند بزار بحر الزخار کې په 14 جلد صفحه 294 کې راخي: من آتا کاهنا فصدقه بما يقول او آتا امرأة حائزا او آتا امرأة في دبرها فقد برئ بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وای که چا راتګ وکړي وای کاهن ته چې هغه د ځانه خبرې جوړولې، بیا دا ویل چې زه غیب وینم، پټې وینم، او دغه راتلونکي د ده دا خبرې ومنلې، او دا شان که یې خپلې میرمنې ته په داسې حال کې راتګ وکړي چې هغه په حیض کې وه، په ماهانه مریضي کې وه، د جما ورسره وکړله. دا شان که چا راتګ وکړي و خپلې میرمنې ته د شا په طرف کې، فقد برئ بما انزل على محمد صلی الله علیه وسلم. پس نو بیزاري به د دپاره او د هغه شانو څخه چې هغه په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوي دي. دا شان په صحیح ابن حبان کې راخي په 9 جلد صفحه 512 کې چې لا ينظر الله الى رجل آتى امرأة في دبرها. الله تعالی هغه انسان ته نه ګوري چې هغه و خپلې میرمنې ته د شا په طرف کې راتګ کوي، هغه ته ورځي. او دا شان دغه حدیث شریف په معجم الاوسط کې راخي په جلد اول صفحه 299 کې، او دا شان په شعب الایمان کې راخي په 1 جلد صفحه 215 کې چې ان الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه يوم القيامة. دلته د قیامه یوم القیامه لفظ سره زیات سوی دی په شعب الایمان کې چې الله تعالی و انسان ته نه ګوري، هغه انسان ته چې هغه د خپلې میرمنې سره د شا په طرف کې کوروالي و جما کوي، په ورځ د قیامت نه ورته ګوري، نو د هغه انسان به څه حال وي چې الله تعالی ورته ګوري نه، الله تعالی نظر نه ورته کوي. نو چې د الله تعالی د نظره څوک ووځي، نو معلومه خبره ده چې هغه به ډېر شقي او بدبخته انسان وي. دا شان په سنن ابي داود کې راخلي په 2 جلد صفحه 249 کې چې ملعون من آتى امرأته في دبرها. ملعون دی هغه څوک چې هغه خپلې ښځې ته د شا په طرف کې راتګ وکړي، یعنې د شا په خوا کې جما او کوروالي ورسره وکړي. دا شان په سنن دارمي جلد اول صفحه 215 کې راخي:
من آت امرأة في دبرها لم ينظر الله تعالی الیه یوم القیامه. دا ډېر ګڼ شمېر احادیث راغلي دي او دا شان علما کرامو په کتابو کې راغلي دي. په قاموس الفقه جلد 3 صفحه 114 کې راښيي چې دا حرام کار دی، ناروا کار دی، مسلمان ته ساتنه ځینې پکار ده. او دا شان په الفقه اسلامی و ادلته جلد 3 صفحه 552 کې راښيي چې قد ثبت تحریم الوطي في الدبر في السنة النبوية بالاحاديث كثيره، چې تحریم د دې ثابت شوی دی په ډیرو احادیثو باندې، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په احادیثو باندې د دې وتو چې کوم د شا په طرف کېږي یا د نارینه سره کېږي یا د ښځینه سره یا په رضا وي یا بغیر رضا وي، دا حرام کار دی. مسلمان ته پکار دی ځان وساتي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.